अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه پتن ول زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا موټر د څو مهمو لاملونو لوجي ګرميږي او سوځي کدا موټر ډیسی سنگل فیز او یا 3 فیز وي او د دې درې واړه موټرو د سوځېدو د بچ کېدو څخه د حل لارې څه دي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو دا درې واړه موټرې د درې مهمو لاملونو له وجې ګرمیږي او سوځي چې دا درې واړه مهم لاملونه عبارت دي: اول اوورلوډ یا اوور سرکټ، دوهم اوور ولټیج یا های ولټیج، دریم انډر ولټیج یا لو ولټیج. د موټر اوورلوډ عبارت دی د دې د کپیسټي او ظرفیت څخه زیات لوډ په موټر باندې لګول، نو په دې صورت کې ولټ ختميږي او امپیر چې دا زیاتیږي او د امپیر د زیاتېدو په نتیجه کې د موټر کویلونه دا هیټ کیږي، ګرمیږي او موټر د سوځېدو لامل ګرځي. دوهم راځو اور ولټیج ته. اور ولټیج دې ته ویل کیږي چې کله په موټر باندې ولټ د ولټ اندازه دا زیاته شي، نو په دې صورت کې د موټر په داخل کې په کویلونو کې الکترونونه ډېر په سرعت سره حرکت کوي. ولټ یعنی د ولټ اندازه دا زیاتیږي او امپیر کمیږي او موټر د کویلونو د هیټ کېدو او ګرمېدو او سوځېدو لامل ګرځي. دریم راځو انډر ولټیج ته یا لو ولټیج ته چې دا عبارت دی د کم ولټ نه. نو کله چې دوستانو موږ په کم ولټ باندې موټر چلو، نو په دې صورت کې موټر چې دی د خپل امپیر څخه په دې باندې امپیر جګیږي، زیاتیږي او په دې صورت کې د موټر د کویلونو د هیټ کېدو، ګرمېدو او سوځېدو لامل ګرځي. نو دوستانو د دې درې واړه حالاتو د موټرو لپاره باید تاسې د اوورلوډ ریلی د اوورلوډ په صورت کې ولګوئ او د اوور ولټیج ریلی تاسې د اوور ولټیج په صورت کې ولګوئ او د انډر ولټیج لپاره تاسې باید د انډر ولټیج ریلی نصب او کنیکشن کوي ترڅو ستاسې د موټرو پروټیکشن حفاظت او ساتنه کوي او ستاسې موټر د ګرمېدو او سوځېدو څخه ساتي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړي، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.